بظاهر لباس کا ګلوي. په هندوستان کې تاج محل ته لنډه کتنه. تاج محل د مینې او معمارۍ شاهکار. تاج محل د نړۍ یو له تر ټولو مشهور تاریخي او کلتوري ځایونو څخه دی چې د هند په اګره ښار کې موقعیت لري. دا یادګار نه یوازې د ابدي مینې یو سمبول دی بلکې د اسلامي او مغولي معمارۍ له ستر شاهکارونو څخه هم شمیرل کیږي. تاریخچه او د جوړېدو موخه. تاج محل د 18مې پیړۍ په لومړیو کې د مغولو ستر واکمن شاه جهان په امر جوړ شو ترڅو د خپلې محبوبې میرمن ممتاز محل یاد ژوندی وساتي. ممتاز محل یو مهربانه او وفاداره ملګرې وه چې د خپل وروستي اولاد په زیږون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هغې مړینه شاه جهان ژور خفه کړ او همدې غم هغه دې ته اړ کړ چې د یادونې لپاره یو بېساری یادګار جوړ کړي. د جوړېدو موده او لګښت. د تاج محل جوړېدل تر 2 لسیزو پورې اوږد شول چې د 18مې پیړۍ په لومړیو کې پیل او د همدې پیړۍ په منځ کې پای ته ورسېدل. په دې ستره پروژه کې د لسګونو زرو کارګرانو، هنرمندانو او معمارانو مرسته شامله وه چې له ټول مغولي امپراتورۍ او نورو سیمو څخه راغلي وو. د دې تاریخي شاهکار د جوړېدو اټکل شوی بیا د میلیونونو هندي روپیو په شاوخوا کې وه چې په هغه وخت کې یوه ډېره زیاته اندازه وه. که دغه لګښت نن حساب شي نو په میلیاردونو ډالرو برابرېږي. معمارۍ ځانګړتیاوې. تاج محل د سپین مرمرو له ډبرو جوړ شوی دی چې د هند له مکرانه ښار څخه راایستل شوي دي. دغه ودانۍ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو لکه یاقوت، فیروزه او عقیق په ښایسته تزییناتو ښکلې شوې ده. دا جوړښت د ایراني، اسلامي او هندي معمارۍ ترکیب دی چې په بشپړ متقارن ډول ډیزاین شوی دی. د تاج محل په زړه کې د شاه جهان او ممتاز محل قبرونه دي چې د قرآن کریم د آیتونو په ښکلې خطاطۍ سره سینګار شوي دي. شاوخوا باغونه، عکاس حوضونه او لوړ منارونه د تاریخي ودانۍ ته بېساري ښکلا وربخي. کلتوري او نړیوال اهمیت. په 20مه پیړۍ کې تاج محل د یونسکو نړیوال میراث په توګه ثبت شو ځکه چې دا د ښکلا او تاریخي اهمیت له مخې بېساری ځای دی. همدارنګه دا د نړۍ د او نو عجایبو څخه یو ګڼل کیږي. اوس مهال هر کال میلیونونه ګرځندویان له دې ښایسته ځای څخه لیدنه کوي. تاج محل نه یوازې د تلپاتې مینې یو یادګار دی بلکې د مغولو د دورې د غني هنر، کلتور او تاریخ یو بېساري نښه هم ده. د دې میراث په راتلونکو نسلونو کې الهام ژوندی ساتلی او لا هم د انسان د خلاقیت او ژمنتیا یو ځلانده سمبول دی. تاسو ټولو څخه نړۍ مننه چې له نړیوال ټلویزیون سره مله یاست. باشي د زخم بیه کیږي داسې بازار کې ز سودا کلا کومه